حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم زمانه قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه پردنشین خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت کو په دې آیت کریمه کې الله رب ذوالجلال فرمای یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو توبو الی الله توبة نصوحا تاسو الله تعالی ته پخا پختا کلکا مضبوطه توبه وباسه انسان ته الله رب العالمین د توبه دروازه خودلې او پیدا کړی دا کله چې انسان د الله تعالی عبادت اطاعت او فرمان برداری کوي دا انسان الله تعالی جنت ته بوزي آخری انجام د خکولی وی او کله کله انسان نافرمانی او خواهش پرستی شروع کی او د هغې د لاسه دی د الله تعالی نه لری شي او الله تعالی هم د دې بندنه ناراضه شي خفه شي د دغه ناراضه خلکو چې دوی د الله تعالی نافرمانی کړي د الله نه لري دي او الله تعالی هم ناراضه دي د دوی ترمنځ د راضینامه او د صلح او د روغې کولو د پاره الله تعالی د توبې لار خودلې او آزاد ساتلې ده یو بنده د خپل ګناهونو د لاسه د الله تعالی نه ډیر لري لاړ او الله تعالی ته نډیر زیات خفه شو دا بنده ک نن د احساس او شو توبه او استغفار وکړه د توبه د استغفار د برکته الله رب ذوالجلال د ټول گناهونه او بخي د ټول گناهونه معاف کی روایتو کې راغلي دي کله چې یو انسان گناهونه شروع کی او دومره گناهونه وکړل چې دا تمام روی زمین په گناهونو باندې ډک شي او بیا د دې ځمکې نه دا گناهونه برتلل او په مزه مزه جمع کېدل یو د پاسه بل ګناه بل د پاسه بل ګناه او داسې قط په قط اسمانونو ته ورسېدل گناهونه دومره زیات شو او د اسمان او دا چې کومه خلا دا ټوله د گناهونو نه ډکه شوه د په عمل نامه کې ټول گناهونه دي نیکه ورسره نشتا خو روایت کې راغلی دي چې د دومره ډیر گناهونه کړی دي او نن په اخلاص سره په صدق دل سره د خپل ګناه نه دست برداري اعلان کړی دی او نن توبه وستلې ده الله رب العالمین دې بندتا اغه ناشمیره بشمیره گناهونه ټول معاف کی او بیا د پاره یو ځان له اعزاز او شان دی چې کوم گناهونه کړی دي د عمل نامه نه اغه گناهونه روان شي او چې سونه تعداد سره گناهونه داغه په تعداد باندې دلا په عمل نامه کې نیکه اولی کلی شي خپل پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي التائب حبیب الله توبه وستون کې دا د الله تعالی دوست دی نو د الله د بندا نافرمانو د الله نه لری تل دی او نن توبه وست او استغفار وی معافی وغوستا او سي راضینامه او صلح شوی دا اوس الله ته نږدې دی او دومره نږدې چې الله تعالی په خپل باندې تعالی د دوستۍ لاس درکړي وي ته زما دوست جوړ شوی ته زما دوست دی نو انسان با توبه وباسي خو په دغه توبه کې یو درې شرطونه دي که تاسو د توبې د حرفونو ته کتلی وي په دې کې سلور حرفونه دي نمبر اول ته دا ورپسې دویم
واو دی ورپسې دریم بې ده او ورپسې اخر کې هې ده. دا سلور حرفونه دي او د دې سلورو واړو حرفونو ځان له اشارې دي او دا هغه شرطونه دي هغې طرف ته هم اشاره ده. توبه کې سلور حرف دي. لومبې حرف تی ده. تی کې اشاره تیر شوي وخت طرف ته ده چې کوم ګناهونه دي کړي دي آینده به نه کې هغه تیر شوي چې کوم ګناهونه دي په هغې باندې پیمانتیا اظهار وکړه ځان ملامته وګڼه چې ما ښه نه دي کړی. نو تا نن ملامت که خپل نفس او تا وی چې تیر شوی وخت کې څه شوي دي نو ښه نه دي شوي زه په دې پیمانه یم. نو دا یو شرط دی. او دویم بیا حرف د واو دی. واو کې اشاره وقت موجوده طرف ته ده چې کوم وقت موجوده دی په دې کې به هم د ګناه نه لاس بچ او د ګناه نه لاس پاک ساتي. تیر شوی وخت نم ګناه باندې ملامت دی وخت کې توبه وباسي او ګناه نه کې. او بیا ورپسې دریم حرف هغه د بې دی. بې کې اشاره باقی مانده زندګۍ طرف ته ده چې کومه باقی مانده زندګي راته پاتې ده پاغې کې بم د ګناه نه کولو عهد او وعده ځان سره وکې. اقرار به وکې چې زه به آینده زندګۍ کې ګناه نه کوم. په دې شرایطو پورا چې تا توبه وویستله اوس د توبه کارګر ده. ستا د توبې د برکت ستا ته ګناهونه معاف کیږي. الله تعالی دې وبخي. الله تعالی به دې معاف کړي. بیا آخري حرف هغه د هې دی. هې کې اشاره دی طرف ته ده چې دغه درې شرطونه دې پورا کړل ځان کې دې راوستل اوس به هدایت باندې شي. هې کې اشاره هدایت طرف ته ده چې وی اوس ته په راه راست او ته د هدایت په لار روان شوې. ته الله تعالی ته نږدې او الله تعالی ته خوښ وګرځېدې. نو توبه کې دغه سلور حرفونه دي. په دې کې دغه درې شرطونه دي او یو حرف پکې نتیجتاً تا ته ذکر کیږي چې ستا نتیجه به د هدایت وي. ته به په هدایت شي. نو موږ او تاسو به د ګناهونو نه توبه وباسو. په ماضي کې څه شوي دي هغه او دې وخت کې حال دی نو په حال کې چې څه کېږي نو هم به ځان ساتې. او مستقبل آینده ته وایي نو آینده دپاره به هم ته نیت صفا ساتې چې زه به ګناه نه کوم. نو دې ته ویلی شي په اخلاص سره توبه ویستل. چې په اخلاص باندې د توبه وویستله نو دا ټوله دنیا که په ګناه باندې ډکه شوې ده دا ټوله دنیا دا ټول ګناهونه درته معاف کیږي. ستا عمل نامه پې پاکیږي او ته پې د الله دوست جوړیږي. په توبه کې بنیادی رکن هغه اخلاص دی. که اسې بار بار او ډیر کرته توبه 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 وې نو هیڅ فایده نه کوي تر څو چې اخلاص پکې پیدا شوي نه. چې کله اخلاص په توبه کې راغی نو اوس چې تک توبه وباسې دا به قبلیږي او د دې په برکت باندې الله به پتا رحمیږي. نو ته به اخلاص په ځان کې راولې. مخکې ما تاسو ته دا واقعه ذکر کړې ده. زمونږ مشران علما دا واقعه بیانوي. وی حضرت آدم علیه السلام چې کله د جنتونو نه دنیا ته راغی نو ځنګل کې کېناست یو اړخ ته او ډېر زیاتې وجړل. دومره وجړل چې د ځنګل یو اوسۍ وه د هغې پې زړه خفه شو رحم یې پې راغی. هغه د ځنګل اوسۍ ورله راغله او آدم علیه السلام ته ورنږدې شوه او دې اوسۍ ورسره خبرې شروع کړې. دا اوسۍ ورته وی آدم علیه السلام ته دا کم اوخ کې تویې او کم جړه کې زه په تا باندې ډېره زیاته خفه شوم. زه تا سره غم راضي کوم. زه تا سره همدردي کوم. زم په تا باندې خفه یم. دا ښکلې مشفقانه خبرې چې آدم علیه السلام سره وکړلې نو آدم علیه السلام ډېر خوشحاله شو. او بیا د دغې اوسۍ په شا باندې آدم علیه السلام خپل لاس مبارک راخ که نو آدم علیه السلام لاس مبارک د اوسۍ په شا کې دا اثر پیدا که چې په هغې کې خوشبو پیدا شوله.
دغه د ځنګل اوسه دې ځای نه فارغه شوه نو په منډو منډو نورو د ځنګل اوسو لخواله لاړه چې هغه د ځنګل اوسو دې ته وکتل نو دې ته وایي خیر خو دی نن خو پتا کې څه ډېره عجیبه خوشبو پیدا شوې ده. نو دا اوسه ورته وایي چې ما خو نور څه داسې نه دي کړی خو البته دغلته د الله یو نیک بنده دې جړلې زما پې زړه خفه شو ما ورته د همدردۍ اظهار وکړو او ورلور علم چې زه پتا خفیم هغه په خپل مهربانتیا د خاطر زما په شا باندې لاس راخکلی دی او د هغې بنده چې د لاس زما په شا ولګي د هغې نه پس سمدستي په ما کې خوشبو پیدا شوله. د ځنګل اوسو چې دا خبره اورېدلې ده ناغي وی چې مونږ کې دم خوشبو پیدا شي نو بس یو اوسه راغلی ده په قطار آدم علیه السلام مخې ته تیریږي او وی زمونږ په شاګانو لاس راکاږه. آدم علیه السلام د ځنګل ټولو اصول په شا لاس مبارک راخکلی دی یو کې هم خوشبو پیدا نشوله صرف هغه اولنې کې خوشبو راغلی وه. علما فرمایي وای دغه ټول اصول په شا لاس راخکلی د خوشبو پیدا نشوله او د اولنې له په شا لاس راخکلی د خوشبو پیدا شوله د کې راز سره وای راز او حکمت پکې دا دی چې اولنې اوسه د ځنګل هغه په اخلاص سره راغلی و هغه ځان کې خوشبو پیدا کول مقصد نو بے لالچ او بے مقصد راغلی دا بغیر د سوچ فکر همدرد اظهار په اخلاص سره کړی دی خوشبو پکې پیدا شوله او دغه نور د ځنګل اوسه اغي آدم علیه السلام او یا دغه خفغان سکی هغوی خو په ځان کې خوشبو پیدا کول غواړي نو هغه اوسو د آدم علیه السلام لاس مبارک د هغوی په شا والی شوي دی خو خوشبو را نغله ځکه هغې کې اخلاص نو همدغه ځای کې علما فرمایي چې مونږ او تاسو اخلاص ځان کې پیدا کو نو زمونږ بیا ورکوټې او معمولی عمل به وي هغې کې به ډېر زیات اجرونه او ثوابونه وي او که اخلاص پکې نه نو بیا به مونږ غټ غټ عملونه او نیکې وي هغه ټولې به عبث او ضایع ځي ځکه اخلاص دا رکن اعظم دی اخلاص پکې نشته چې رکن اعظم نشته نو بیا نور عمل د څه لپاره بیا هغه نور عمل الله پاک نه قبلی نه یې خوښوي نو عرض مې دا کو ستاسو په خدمت کې چې مونږ او تاسو په اخلاص سره توبه وباسو دا سینا چې اوسم ګناه وکړله او چې کله بیا دینه پس فارغ شم او بیا مې وس اوشي بیا به دا ګناه کوم خو اوس خو مې ګناه وکړه نو اوسګار شم نو اوس توبه او پړه کې دی چې یو شیبه پس بیا ورزم دا ګناه کوم نو دا توبه د توبه نه ده دا اسې زبانی جمع خرج ته اسې ځان ستړي کول دي په دې باندې تا ته ثواب هم نه ملاویږي او په دې باندې ستا ګناه هم نه معاف کیږي نو توبه و اوبا کلکه توبه به وباسو او په اخلاص سره به توبه وباسو بیا الله تعالی مونږ او تاسو ته ټول ګناهونه معاف کوي. د توبې او د استغفار ډیر برکتونه دي ډیر زیات اثرات دي ډیر زیات ثمرات او ډیر فواید دي نو توبې او استغفار ډیر کرته کول پکار دي ډیر زیات فائدہ ده. خپل پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای چې کله زما پزړه مبارک باندې سب بوج راشي نو زم او یا کرته استغفار وېما او بعض احادیثو کې د زړه د بوج تذکرہ نه کړي حضور علیه السلام بس داسې فرمایلی دي وای زه روزانه او یا کرته استغفار وېما بعض روایتو کې سل کرته استغفار راغلی دي حضور علیه السلام فرمایي زه روزانه سل کرته استغفار وېما. نو دې ځکه دا یو مسله چې سرګند شي توبه خو هغه خلق وباسي چې ګناه تی وشي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بارکه بلکې د تمام انبیاء او رسول په بارکه زمونږ د ایمان او عقیده دا چې ټول پیغمبران د ګناه نه پاک دي یو پیغمبرم ګناه نه کوي ټول پیغمبران الله تعالی معصوم عن الخطا دا پیدا کړی دی ګناه نه کوي
ټول پیغمبران د ګناه نه پاک دي. نبی پیغمبر علی السلام د ټولو پیغمبرانو امام او سردار دی. حضور علی السلام خو ګناه نه کوي، بیا وایي چې زه او یا کرته، بل روایت کې دي چې زه سل کرته استغفار وایم، معافیا نه د الله نه غواړم. نو دې کې اشاره ست طرف ته ده، وایي بېشکه بې شبې پیغمبر علی السلام ګناه نه کړې ده او نه ته کېدا، د هغې باوجود استغفار وی نه دا امت ته تعلیم ورکاو چې ما نه ګناه نه کېږي او استغفار ویم نو زما امتی تا نه خو ګناه کېږي، ته خو ډېر استغفار وایا. او بل امام غزالی صاحب رحمت الله علیه فرمای وې د احادیثو کې چې د استغفار ذکر شوی چې حضور علیه السلام ډېر استغفار وی په دې کې اشاره دې طرف تم ده چې په دې استغفار کې داسې څه کمالات پراته دي، په دې استغفار کې داسې څه فواید او ثمرات پراته دي چې پیغمبر علیه السلام ګناه نه کوي، خو د استغفار په برکت هغه فواید ثمرات او هغه برکات حاصلول غواړي. نو د حضور علیه السلام امتی ته دا تربیت ته او دا تعلیم دی چې ته د حضور علیه السلام امتی ته چې کم پیغمبر پس رواني ګناه ته نه کېد او استغفار وي نو ته خو ډېر استغفار ووایه ځکه تا نه خو ګناه هم کېږي. نو مونږ او تاسو به استغفار ډېر وایو، د الله نه معافیانې به ډېر غواړو، بخنه به ډېره غواړو د دې په برکت باندې زمونږ او د الله تعالی ترمنځ چې کومې فاصلې پیدا شوي دي هغه فاصلې ختم شي او مونږ ټول په ټول الله تعالی ته نږدې شو او زمونږ الله تعالی سره صلح او راضینامه وشي. د دغه صلح او د راضینامې به دا برکتي چې دنیا کې ژوند د آرام او د سکون بوي، د قبر چې کومه زندگی د هغه به د آرام او د سکون وي، د حشر زندگی د آرام او د سکون بوي، آخر کې فیصله تعالی د جنت به درکړي کیږي، جنت ته به بیاي، جنت ته به رواني. نو موږ تاسو به الله تعالی سره خفزړونه واپس خوشاله او مونږ به راضینامه او صلح کو، مونږ به الله تعالی نه معافیانه غواړو، توبه او استغفار وکاو، د دې په برکت به مونږ راضینامه کو، فاصله به د الله او د بنده ترمنځ ختمو. نن په صدق دل سره په اخلاص سره توبه به وباسو چې کم ماضی کې شوی دي هغه ګناهونو باندې توبه، اوس د ګناه نه ځان پاک ساتم او آینده مې کلکه اراده ده چې آینده به زه ګناه نه بچ ساتم. نو په دې طریقه باندې چې ته ځان پاک ساتې الله تعالی ته خوښې، الله تعالی به د دنیا کې سکون نصیب کی، قبر بم د سکون وي او حشر بدم د آرام او د راحت وي، التبم تا ته سکون او اطمینانی. نو مونږ به الله تعالی سره صلح او راضینامه کو، الله تعالی سره به مونږ نږدې کیږو، فاصله به ختمو. استغفار کې بل یو کمال دا دی چې ته استغفار شروع کې او الله تعالی سره راضینامه وکې، د دې نه پس بیا د الله نور چې څونه مخلوق دی هغه به ټول ستا په فایده کې لګیا وي، ټول به تا ته هغې فایده رسوي، ته به هغې سره خوشحاله یې، هر یو مخلوق به ستا په خیر کې لګیا وي. په بنی اسرائیلو کې یو بزرګو عبدالواحد نومې دی، هغه د الله تعالی نه سوال وکړو پروردګاره زما به په جنت کې کمی بیبي سره نکاح کیږي، یعنی په جنت کې خو مال حورانې براکې، خو د دنیا زما چې کومه بیبي اوس لا نه ده مقرر شوی او په نکاح کې مې نه ده راغلی، خو هغې د دنیا زنانه به وي، په جنت کې به ورسره زما نکاح کې، نو هغه د دنیا زنانه چې زما د نکاح مرګري به وي او دلته مې لا نکاح ورسره شوی نه، په جنت کې به مې مرګري کېږي، په دنیا کې لیدل غواړم چې به څوک چې زما به ورسره نکاح کېږي. نو دغه اسرائیلی بزرگ عبدالواحد نومې بزرگ دی، د چې د الله نه سوال وکړه چې زما د جنت دنیاوي کومه بیبي د هغه راته وښایه، نو الله تعالی ورته نښه پته وښوله، وی فلاني ځنګل ته لاړ شه، هلته یو جومپړی ده، د هغې دننه که ورغلې هغې کې یو زنانه با کردار او حیاداره پاک دامنه ناسته ده، ذکر کوي، الله کوي، نفل کوي، منځونه کوي، هغه زنانه ستا په جنت کې به بیبي او ستا به منکوحه وي او دا به دنیا والا زندگی والا، د دنیا چې کم انسانان دي دا به انسان وي، یعنی حوره بني.
نو عبدالواحد نو می بزرگ لاړ ځنګل ته په هغه نښه پته چې ورسېد هلته یې کتلي دي نو ګیر چاپېره ګډې سریږي چیلې سریږي او د هغې ګډو چیلو څوکیداري د ځنګل ازمرو کوله شرمخانو کوله. نو دا بزرگ حیران شوی دی چې دا دومره لویه بزرګه بیبي ده چې د دې ګډو چیلو څوکیداري د ځنګل شرمخان او ازمري کوي. دا بزرگ ډیر حیران شوی دی او چې دغه جومپړی ته دننه د ورتلو کوشش یې کو څنګه قدم کېښودو هغې طرف نه د پسې آواز وشو عبدالواحده دلته دننه مه راځه او ستا خو به زما سره په آخرت کې نکاح کېږي دلته ته څنګه راغلی. نو دا بزرگ نورم حیران شوی دومره لویه بزرگ او لویه مرتبه الله ورکړی چې کشف هم ورته کېږي چې زه د جنت ملګری یم هغه هم دې ته پته د زمانه مخکې او بل دام چې زه وله رالم دروازه کې لا لیدلی نیم چې راته وایي دننه مه راځه زه یې هم لیدم الله ورته وښودلم کشف هم ورته کېږي. نه دې بزرګ ته نه بیا اجازت غوښتې چې تا سره لږې خبرې کول غواړم. نه د پردې نه هغه غاړه د بزرګ دغې بزرګې زنانه سره د دې بزرګې نوم و میمونة السودا. میمونه یې خپل نوم و د رنګه توره وه نو سودا دا نوم به یې ورته وی میمونة السودا. نو دغه زنانه ته دا بزرگ عبدالواحد نومې شخصیت وی دا راته ووایه چې دا ستا د ځنګل زناورو سره دا شرمخ شو او ازمري شو ستا د چیلو ور سره صلح او راضینامه کله شوې ده. نه دا بیبي ورته فرمایي وی کله نه چې زما الله تعالی سره صلح او راضینامه شوې ده د هغې نه پس د ځنګل د ازمرو د شرمخانو زما ګډو چیلو سره صلح او راضینامه شوې ده. د دې ځای نه پته ولګېده چې مونږ او تاسو اخلاص ځان کې پیدا کو او مونږ د الله او خپل فاصلې ختم کړې او الله تعالی ته ځان نږدې کو د الله اطاعت تابعداري او فرمان برداریم شروع کړله نو بیا مونږ هم الله تعالی ته نږدې بشو او د الله نور مخلوق به بیا مونږ سره راضینامه کوي هغه ټول مخلوق به بیا زمونږ په خیر او زمونږ په فایده کې لګیا وي. نو مونږ او تاسو به استغفار پرېږدو نه. د نوح علیه السلام په باره کې راغلی دي د نوح علیه السلام عمر چاوي چې 1100 کاله دی چاوي 1400 کاله دی خو بهرحال هر څومره چې نو ښه ډېر عمر یو نوح علیه السلام الله تعالی د ډیر عمر خاوند جوړ کړو ډیر عمر خو د قوم به نارمل عمرونو چته شپېته یا کاله کله سل کاله نو په دغه قومونو باندې ډیر نسلونه بدل شو خو نوح علیه السلام پکې عمر مبارک زیاتو. د قوم د نوح علیه السلام منل نه نافرمانی کوله نوح علیه السلام به دعا کوله شاید چې د دین رستو کم نسل راشي هغه کې څوک نیکان پیدا شي داغه نه رستو چې تبل نسل راشي هغه کې څوک نیکان نو داسې نسل در نسل نوح علیه السلام انتظار کو سترګې وي چې څوک به پکې نیکان پیدا شي خو څوک هم پکې نیکان نو او نوح علیه السلام سره به ډېر ظلم او ستم او زور زبردستی او زیاتې کو ډیر ظلمونه به کول. یو کتاب لیکلی وی حضرت نوح علیه السلام ته مریم مبارک ته به صادر واچو یو کس به یو طرف نه راخ بل کس به بل طرف نه راخ مریم مبارک به خفقړه تیزندی به کړله او ډیر زور به ورک نوح علیه السلام به بهوش شو د کفارو به وی چې غنی دا مونږ شهید کو دوی به پزیت پرې خو دوی به تلاړل یو شیبه پس په هوش کې براغه بیا به دوی خلکو ته وی چې قولوا لا اله الا الله ټول وای چې لا اله الا الله تفلحوا تاسو به کامیاب شئ او د خلکو به بیا نه منله او ډیر ظلمونه به ور سره کول تکلیفونه او اذیتونه به ور کول. حضرت نوح علیه السلام سړی سینې والا بنده دی او خپل پیغمبر د صبر کړی دی او خیره ورته نه کوي خو یو وخت داسې راغی چې الله تعالی بس ته نور صبر کول نه غواړي او په دې قوم باندې درې عذابونه راوستل چې تاسو خو بالکل اړو سمېږئ نو نوح علیه السلام سره د ظلم و ستم دا سلسله اړو ختموي نه کمې پورې به تاسو ته دې صبر کوي نو الله تعالی غصه شو او اوس الله تعالی په دوی باندې عذابونه درې قسم راوستل بطور انتقام الله تعالی درې عذابونه راوستل. یو عذاب خدا دې چې باران په مکمل بند کو باران بنی کیږي. دویم عذاب دا چې بچي ورله ختم کړل نور بچي بس تاسو نه کیږي مین دې بند شوي نور بچي به نه وروړي نور بچي به نه کیږي. دریم عذاب الله تعالی خطرناک دا راوسته چې بارانونه ختم شو نو فصل زمکه اوچ شوي فصلونه ختم شو
ساروي مړ شو نو د سارو ارمان او خواهش د دوی په زړه کې پاتې شو. دا درې عذابونه دي چې باران به نه کېږي، بچي به دې نه کېږي او ساروي به هم درته ني. په دې دریو عذابونو کې تاسو به وایئ چې یو هفته به عذابو، یو میاش به عذابو، یو کال به عذابو. نو نه، هفته، میاش او کال عذاب نو، دا درې عذابونه دي او دا عذاب دا مدت او زمانه 40 کالو پورې یو شان جاری وه، 40 کالو پورې یو شان دا عذاب چالو او یو شان شورو. او ستاسو سوچ وکې چې کله یو ماشوم پیدا شي او 40 کالو پورې داغه په مخ کې نور ماشومان پیدا نشو، یو ماشوم د 40 کالو عمر ته ورسه، پوخ عمر ته ورسه سړی شو او د باران لیدل نه دی، ماشوم یې چرته لیدل نه دی او دغه شان ساروي یې لیدل نه دي، نو دوی به د دې نعمتونو نه آشنانی ولی بنا اشنانی. د باران شړقا یې نه د اوریدلې، د ماشوم جړا یې نه د اوریدلې او دغه شان د غواګانو د سارو आवाज یې نه دی اوریدلې. نو دوی دا شکلونه بیا نه پیژندل چې مشرانو به وي په خوا ډېر ښکلی وخو باران به شو، داسې به واغسې به نو دې نوی نسل به وي چې دا باران څه ته وي، دوی خو ناشنا وو چې چا به وي بچي به ماشوم به او به ګرځېد او ډېرې خوشحالۍ به وي، دوی به وي دا بچي وایي څه ته، چا به وي پی به ساروي به مونږ به پی نه لشل، دوی به وي ساروي څه ته وي او پی څه ته وي. دوی د دې 40 کالو د مسلسل عذاب جاری کېدو د وجې د هر څه نه ناشنا دي. نن تنگ شو 40 کاله پوره شو، اوس ورته احساس شوی دی چې مونږ خو په دې عذاب کې ککړ یو، د عذاب سلسله به کمې پورې جاری. نو نن مسلې له حل لټول غواړي. ناخر کې چا ورته وي چې د غلطه نوح علیه السلام دی، هغه ته مونږ تکلیفونه رسولي د هغې د لاسه په دې عذابونو کې ګیر یو، هغه له به راشو هغه ته به وایي چې بابا د دې مسلې حل پکار دی. دا درې عذابونه دي چې دا ختم شي. نو بس نوح علیه السلام له ټول قوم راغی او ورته کېناستو او ورته وایي زمونږ دا درې مسلې دي چې دا حل شي، باران وشي، زمونږ بچي پیدا شي او مونږ له څاروي الله تعالی واپس راکړي. نوح علیه السلام ورته دعا نه کوي، هغه له خو یې زړه پولی کړی دی او زړه یې ولې ټوکړې ټوکړې کړی. نوح علیه السلام ورته بیا سمه مشوره ورکوي، داسې وکړئ تاسو ته یو وظیفه خیمه، هغه وظیفه شروع کې د هغې وظیفې اثر به دی چې دا درې مسلې به د حل شي. تاسو په ذهن کې 4مه مسله نشته، خو تاسو به د دغې وظیفې په برکت 3 مسلې ورسره یو 4مه مفتو کې حل کیږي. دوی وی هغه وظیفه صدا چې زمونږ په 3 مسلې حل کیږي او 4مه مسله صدا چې تو اب په حل شي. نو حضرت نوح علیه السلام فرمای فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام وت فرمای چې تاسو استغفار د خپل رب نه بخنه غواړئ، وجه دا چې هغه ډیر ظالمان او ډیر کافران او ډیر ګناهګاران بخي، ځکه چې هغه غفور الرحیم ذات دی. تاسو به او بخي، مغفرت به تو کی، بخنو درگذر او عفو به در تو کی. بیا 3 مسلې دي، هغه کې اول د باران دا. نو الله تعالی فرمای، حضرت نوح علیه السلام مت فرمای چې الله تعالی به بیا ساسو 3 مسلو کې اولنې یرسل السماء علیکم مدرارا، باران په شیبو شیبو برا اوري. دویمه مسله د سارو او د بچو د دریمه. نو الله تعالی به تاسو له ويمددکم باموال و بنین، تاسو له ساروی بم در کی، مال بدل ډیر در کی، برکت بدل در کی، و بنین او نارینه اولاد بدل در کی. نو تاسو دا یو وظیفه د استغفار شروع کې، پدې به بارانم را اوريږي، عذاب به ختم شي او تاسو ساروی به پیدا شي، عذاب به ختم شي او دارنګ تاسو بچی بم پیدا شي، عذاب به ختم شي. نو دا قوم وی اغسلورم مسله بسی. حضرت نوح علیه السلام وته فرمای وې د دې 3 مسلو د پار راغلي چې وظیفه د شروع کړه 3 مسلې حل کیږي او 4مه مسله دا چې آخرت به انجام خشي، جنت ته ولاړ شو، جنت کې باغونه او نهرونه به الله تعالی درکې، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، جنت کې به الله تعالی باغونه درکې او نهرونه به درکې. نو دا 4مه مفتو کې دا مسله او دا مسله ټولو نه لویه مسله د آخرت پریشانه ډېر زیات خطرناک. نو دا غینم پکې نجات ته. نو مونږ بدن نفس استغفار شروع کو، مونږ بد الله تعالی سر راضی نامه کو
مونږ به الله تعالی سره صلح کو د دې په برکت باندې زمونږ ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړي. نو الله تعالی نه مونږ دست بدوایو چې الله تعالی زمونږ او تاسو ټول ګناهونه که پټ وي که ښکاره وي که لوی وي که واړه وي که مونږ ته هم پته ده او که نه ده الله تعالی نه مونږ د هغې معافي غواړو چې یا الله مونږ ته هغه معاف کړي. آینده زندګۍ کې د ګناه نه مونږ ته فاصلې پیدا کړي، د ډېرو نیکو توفیق را لرا کړي او د ګناهونو نه لرې لرې اوساتې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.